ډوډۍ شي نو بس دی وایي چې یاره ما سره اوس ډېرې زیاتې پیسې او مال او دولت وي او ما په دا کړی وی هغه مې په کړی وی نو حرص د انسان سیوا کېږي. دویم امیدونه ډېر زیات شي د سړي چې داسې کور مې جوړ کړی وی او دومره مې جایداد اغستی وی او دا مې وی او هغه مې وی، خو دنیا دی کې د چا ارمانونه نه دي پوره شوي، د دې نه به سړی سره د ارمانه ځي، ارمان دلته د چا نه پوره کېږي. نو بیا ورپسې الله رب العالمین دارالسلام طرف ته ترغیب ورکو چې دا د جنت په نومونو کې یو نوم دی. الله وایي دا دنیا کې دا بندگی و عبادت وکړئ چې دغه اصلي کور درته حاصل شي. اوس د دې ځای نه دا دریم باب د دې حصې ذکر کېږي او دا تقریبا چې 54 نمبر آیته پورې دی. خو نن درس کې به ته مونږه صرف دا یوه رکو یعنی دا 10 آیاتونه ویو. په دې رکو کې به څه ذکر کېږي نو لنډه خلاصه یې دا ده. اول الله رب العالمین د دغه مشرکانو نه څه تپوسونه کوي چې پیغمبره دا کم مشرکان چې ما سره په دنیا کې شریکان ګرځولي، چا لات منات عزا حبل بت ته عبادت کړي، نن سبا خلکو قبرونو والا د الله سره شریکان کړي دي. نو الله وی پیغمبره د دې خلکو نه د یو څو سوالونو تپوس وکړه او بیا ورته ووایه چې ماله به جواب راکوئ. دې رکو کې به دا خبرې ذکر کېږي د نن درس متعلقو. بیا به الله رب العالمین په اکثریت باندې رد ذکر کوي چې حق پرستی دا په اکثریت باندې بنا نه چې کم طرف ته خلق ډیری بس دا په حق باندې نه. الله وی حق چې کم دی او حق لاره چې کم ده نو هغه اصل کې قرآن او سنت دی، بس دا چې چا سره هغه د لږ کسانی دا په حق باندې. بیا به هغې پسې د قرآن کریم صداقت او عظمت شان الله ذکر کوي چې ګوره دا یقیني او حق کتاب دی. او بیا د قرآن په باره کې الله رب العالمین دی ټول عالم دنیا ته چیلنج ورکوي چې که تاسو وایئ چې دا دی نبي د ځان نه جوړ کړی نو زه یو معمولی صورت خو تاسو هم داسې جوړ کړئ رای وړئ. او بیا آخري آیت د دې رکو کې بعد د یو سوال جواب الله کوي چې ښه کله دا قرآن حق دی نو بیا دا خلک ولې نه مني، نو دوه جوابونه د هغې کېږي. او بیا آخره کې به مونږه څه بعضې د فایدې او د نصیحت خبرې دي چې هغې تعلق د ذوالحجې د دې اولنۍ 10 ورځو شپو سره دی چې په مونږ او تاسو را روانې دي. نو د هغې متعلق او قربانۍ متعلق به مختصر وضاحت زه بیانوم انشاءالله. نو د اول آیت کې الله رب العالمین مشرکانو باندې رد کوي او پیغمبر ته وایي چې د دې بعضې خبرو تپوسونه ته وکړه. قل ته ورته ووایه من یرزقکم چې څوک روزي درکوي تاسو لره من السماء د اسمان نه والارض او د ځمکې نه. دا اولنی سوال دی چې پیغمبره دا کم خلکو چې ما سره شریکان جوړ کړي، که هغه بوتان دي، که هغه د قبرونو والا دي، که هغه اولیاء الله دي او دی ما سره شریکان کړي دي، برخداران یې راسه جوړ کړي، نو دې خلکو نه تپوس وکړه چې اسمانونو او په دې ځمکو نه رزق تاسو له څوک درکوي. د اسمان د رزق نه مطلب دا دی چې الله رب العالمین د بره نه باران راووروي، نو د باران په ذریعه باندې بیا لاندې ځمکه کې فصلونه راشنه شي، نو دا آسماني رزق دی. نو الله وی تپوس ته وکړه چې د اسمانونو د دې ځمکې نه رزق تاسو له څوک درکوي. دویم امن یملک السمع والابصار، او یا څوک واکدار دی السمع د غوږونو والابصار او د سترګو. یعنی الله وی دا تپوس هم ته وکړه چې دا سترګې او دا غوږونه تاسو له چا درکړي. آیا دا بوتان که ستاسو د دې سترګو نظر لاړ شي بیا دله راوستی شي؟ آیا د قبرونو کې چې دا کم خلک مړه پراته دي او تاسو ورته رامدد شه چغې وایي، آیا دوی دا وس او طاقت شته، دا اختیار شته، د دې واکدار دي چې ستا د غوږونو نه الله رب العالمین د اورېدو طاقت لري که آیا دوی درکولی شي؟
سترګو نه دي د لیدو طاقت لري چې آیا دوی پکې اچولی شي؟ دا دویم تپوس. دریم تپوس ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، او څوک راوباسي الحی ژوندی من المیت د مړي نه. الله وی دا تپوس هم ته وکړه چې د مړي نه الله ژوندی راوباسي، آیا دغه خلک یې رایستی شي که نه شي رایستی؟ د مړي نه ژوندی څنګه رایستل دي؟ نو د دې یو خو قرآن کریم هم مثال ذکر کړی. زمیندار سړی چې کله دا تخم شیندي نو دا دانه اصل کې مړی که نه، د غنم دانه د جوار دانه دا مړی. الله رب العالمین ته شین تیغ ژوندی ته الله راوباسي. الله وی آیا دا باباګان او دا بوتان دا کولی شي؟ دویم اگئی چې کوم ده دا اصل کې مړه ده. په دې مړه اگئی کې الله رب العالمین د چرګې بچې ژوندی ته راوباسي. دریم د انسان دا نطفه چې کوم ده کوم نه چې انسان پیدا کیږي دا مړه ده، داسې حرکت وغیره نه کوي، الله رب العالمین ته ژوندی انسان پیدا کی. څلورم دا تفسیر علما کوي چې الله رب العالمین د ناپوهه پلار نه عالم بچی پیدا کی. دا داسې دی لکه جاهل سړی دا په مثال د مړي الله ته عالم بچی ژوندی بچی ته الله پیدا کی. نو الله وی دا کار دا بوتان او دا قبرون والا کولی شي. ویخرج المیت من الحی، او څوک راوباسي مړی د ژوندي نه، نو دا د هغې برعکس دی. نو د هغې برعکس چې دا خبرې واورې کومې څلور چېرته ما بیان کړو نو دا مثال به جوړیږي. لکه څوک راوباسي مړی د ژوندي نه، څه مطلب؟ چرګه ژوندی ده، انډه ته الله رب العالمین مړه راوباسي. دا د دې مثال دی. دغه رنګ پلار به عالمي قابل سړی به بچی به ته ناپوهه پیدا شي. د دې مثال دی ویخرج المیت من الحی. ومن یدبر الامر، او څوک دی چې نظام چلی الامر د دې ټولو کارونو. دا اوس عامه خبره الله کړي. الله وی د دې ټولې دنیا کا اسمان دی او که ځمکه کې څه نظام دی، الله وی آیا دا بوتان او دا قبرونو والا کولی شي؟ بعضې خلکو لکه تفسیر قرطبي په دلته ډېر رد کړی دی. دا خبره به تاسو هم اورېدلې او ډېره مشهوره وه. وایي په دې دنیا کې بعضې غوثان دي، بعضې ته قطب وایي، بعضې ته ابدال وایي. دا خبره ډېره مشهوره شوې ده چې بعضې قطب دي او بعضې ابدال دي او بعضې غوثان دي. دا ټولې باطلې او غلطې خبرې. وایي د دنیا دا بعضې نظام الله دغې خلکو ته سپارلی دی، قطب ته او ابدال او غوثانو ته. بعضې خلکو پکې لادام ویلې دا زلزله چې راشي نو دا ځمکه د غویي په ښکر باندې پرته وي، نو دا غویي ستړی شي دی بل ته یې واړوي نو دا ځمکه ایسته وړخېږي. دا ټولې غلطې خبرې. الله وایي ومن یدبر الامر، د دې ټولې دنیا نظام څوک چلی؟ د دې خلکو نه لږ تپوس وکړه. کله چې د دې مشرکینو نه سړی دا تپوسونه وکړي دا څلور، نو فسیقولون الله، زر دی چې او به وایي دوی چې الله. د دې څلور واړو باره کې به ورته دوی وایي دا کارونه خو الله کوي. د اسمان او د ځمکې نه روزي الله ورکوي، د غوږونو او د سترګو مالک الله دی، د مړي نه ژوندي نه مړی رایستونکی الله دی، د ټولې دنیا نظام چلونکی الله دی. الله وایي دا مشرکان به په خپله اقرار کوي. پیغمبره بیا ته لنډه پوښتنه وکړه، فقل ته ورته ووایه افلا تتقون، آیا تاسو بیا ولې ځان نه بچ کوئ د کفر او شرک نه؟ چې ښې منئ چې دا هر څه الله کوي، نو بیا ولې ځان کې تقوا نه راولئ؟ دا کفر او شرک پرېږدئ که نه، ولې دې کار پسې روان یې؟ قل ته ورته ووایه من یرزقکم من السماء والارض، څوک روزي درکوي تاسو ته د اسمان او د ځمکې نه؟ امن یملک السمع والابصار، او آیا څوک واکدار دی د غوږونو د سترګو، یا څوک مالک دی د غوږونو د سترګو؟ ومن یخرج الحی من المیت، او څوک راوباسي ژوندی د مړي میت من الحی، او څوک راوباسي مړی د ژوندي نه؟ ومن یدبر الامر، او څوک دی چې نظام چلی د دې ټولو کارونو؟ فسیقولون الله، نو زر دی چې او به وایي دا مشرکان چې دا هر څه خو الله کوي.
فقل نو ته ورته جواب کی ووایه فلا تتقون آیا تاسو ولې ځان بچ نه ساتئ د کفر او شرک نه فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون شرک باندې الله رب العالمین رد وکړو د مشرکانو نه پوښتنې وکړي اوس د دې نتیجه الله ذکر کوي فذلكم الله پس دغه صفتونو والا الله دی ربکم چې رب ستاسو دی الحق ګورې رښتیا رب دی د مخکې آیت کې چې کوم صفتونه ذکر شو چې اسمان او ځمکې نه روزي ورکول د غوږونو د سترګو مالک د مړي نه ژوندي نه مړې او د دې ټولې دنیا نظام چلونکي الله وایي دقه زیمه دا کارونه زه کومه ما ته الله ویلی کېږي او زه ستاسو رب یم رب وایي د دې ټولې دنیا پالونکي ته الحق او ګوره زه رښتینی یم فماذا بعد الحق الا الضلال پس نشته پس د حق نه الا الضلال مگر گمراهي الله وی بس حق دقه توحید عقیده ده دا به یو سړی نه وي یاره وایي زه خلک وایي زه په دوو کې حیران یم زه د چا ومنم چې څوک درته حق لار ښیي قرآن او سنت دقه حق ده او بل طرف ته ګمراهي به دې پسې زه هغې پسې مه ځه کنه فانا تصرفون پس کم خواته تاسو اړولی شئ د دغې حق نه كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك دغشان حقت كلمة ربك پورا شوی دا خبر در ربستا علی الذین پا اغا کسانو بانی فسقو چی نافرمان دی انهم چی یقینا دی لا یؤمنون ایمان نراوڑی اللہ وی دا سے خلق دی کتا ورطار سمر دلیلون بیان کی بس پا دوی زما فیصله شوی دا نافرمان خلق دی دوی ایمان نراوڑی قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدو قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون دا اوس بل تپوس کوي دغه مشرکینو نه مخکې څلور تپوسونه وشو اوس الله خپل نبي ته وایي د دوی نه دا تپوس هم ته وکړه ګوره قرآن د عقیدې په باب کې قرآن کریم دا ډېر تفصیلي کتاب دی انسان ډېر په ښایسته طریقه باندې دا د انسان اصلاح کوي او پوهیي دی آیت کې الله وی د دې مشرکانو نه تپوس وکړه دا تاسو چې ما سره کم برخداران حصادار او شریکان جوړ کړي نو من یبدأ الخلق ثم یعیدو آیا دوی داسې اول پیدا کولی شي لکه الله چې څنګه اول دا مخلوق پیدا کړي او صرف اول پیدا کول نه ثم یعیدو چې بیا دوباره م را ژوندي کړي پیدا یې کړي الله وی دا تپوس ته وکړه نو دا نشي کولی دا خلک قلت ورته ووایه هل من شرکائکم آیا شته ستاسو د شریکانو دپاره اختیار من د دې خبر من یبدأ الخلق څوک چې اول پیدا کی مخلوق ثم یعیده بیا یې دوباره پیدا کی نو کله چې پیغمبر ته وایي ته د دوی نه دا تپوس وکړي چې دا معبودان دا بوتان دا په قبرونو کې پراته آیا دوی داسې کولی شي بل ځکه راځي په دې سورة الحج کې الله فرمایي انسان خو لرې خبره ده دا تپوس ته وکړه ذباب مچ پیدا کولی شي که مچ ډېر ورکوټی دی انسان خو لرې ده مچ هم نشي پیدا کولی هلته الله وایي مچ پیدا کول خو کېده پرېږده ولن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا له که ټول لا جمع شي مچ هم نشي پیدا کولی او وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه الله دې ولسمه پاره کې وي که دې مچ ته څه وتښتول هغه هم ته نشي را خلاصولی د دوی دومره طاقت نشته دی مچ هم نشي رانیولی چې څه ته ویسي خواږه وغیره چې به یې ته را خلاص کړي نو پیدا کول خو لرې خبره ده او بیا هم الله وایي دې خلکو دغه خلک ما سره شریکان جوړ کړي نو پیغمبره کله چې ته د دوی نه دا تپوس وکړې نو دلته به دوی خاموشه شي مخکې خو وله جواب ورکړه چې فسیقولون الله دلته د دوی خاموشي ده نو الله نبی ته وایي چې خاموشي ما ته که ته وله جواب ورکړه قل الله یبدأ الخلق ثم یعیدو چې الله اول مخلوق ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کی د انسان بالکل نقشه نه وه په دې دنیا باندې یبدأ الخلق دې ته وایي الله وایي ما څومره ښایسته پیدا که نوم نشان یې دلته نو
او الله وی څنګه چې مې اول پیدا کړو نو ګوره ثم یعیدو کی اشاره د ورځ د آخرت ته الله وی بیا به دې ګوره دا نه چې قبر کې به دې دا هډوکې خاورې شي او بس ختم الله وی بیا به دې راژوندی کوم مخې ته به دې دروم حساب کتاب به دې سره کوم نو فانا تؤفکون پس کم خواته اړول کیږئ تاسو ګوره مخکې تصرفون معنی وه هلته موږ دا معنی شي او دلته دا معنی د نو یو تصرفون دی صرفه یصرفو په عربی کې مطلق اړولو ته وایي چې یو سړی یو لاره پرېږدي دې ته تصرفون یو تؤفکون دی افکه یأفکو نو افکه یأفکو هغې اړولو ته وایي چې سړی رښتیا پرېږدي او په دروغو پسې روان شي دې ته عربی کې تؤفکون دې دپاره راځي نو دلته دا معنی ده چې اول پیدا کولم الله کوي دوباره به م را پیدا کوي نو دا رښتیا خبره ده او بیا هم تاسو هغه الله پرېږدئ او د نورو خلکو بندګي شروع کوئ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون دی آیت کې تبل تپوس کوي خو اصل کې په ظاهر کې د آیاتونه دا اولنی الفاظ یو شان معلومیږي مفسرین وایي مطلبونه جدا جدا دي دی اول آیت کې خو ته دا تپوس وکړو چې تاسو د الله رب العالمین سره دا کم خلق په عبادت کې شریک ګڼئ چې الله تم سړی سجده لګوي او قبر تم ښکته کیږي الله تم وایي یا الله مدد او بابا تم وایي یا بابا راورسي پیره بابا راورسي الله نبی ته دغه خلکو نه تپوس وکړه چې دغه خلک آیا داسې مخلوق پیدا کولی شي لکه ما چې پیدا کړي او دوباره را ژوندي کولی شي نو نشي کولی دی آیت کې د الله تپوس کې دا کم خلک چې تاسو ما سره په اطاعت کې شریکان کړي اطاعت دا معنی چې خبره به سړی د چا مني د الله او د هغه د رسول به مني که نه او بعضې خلک داسې شته دي چې بعضې ناکاره پیران ټول زه نه یادوم ښه خلک به م پکي بعضې ناکاره پیران او ناکاره مولیان چې د هغوی په خبره پسې ورپسې شي او د قرآن او د سنت خبره ایسته پرېږدي یاره وایي زما مولا صاحب دی بس هغه راته ویلي زه دا منم ته راته هر څومره حدیث پیش کړي تا سره یې زه نه منم الله په دې خبره باندې سخت رد کوي الله وایي دام تاسو ما سره یو قسم شرک کوئ زما او د الله زما د رسول خبره درته مخې ته ده او ته په دې کې هم د پیرانو د ناکاره مولیانو تابعدارۍ پسې روانې قل ته ورته ووایه هل من شرکائکم آیا شته ستاسو د شریکانو نه من داسې څوک یهدي الی الحق چې رسولو کې حق ته الله وایي دغه ناکاره پیران او دغه ناکاره مولیان د دوی دا طاقت شته چې تاسو حق لارې ته ورسئ نو دلته هم دوی چپو نو الله نبي ته وایي ته ولې جواب ورکړه قل الله یهدی للحق ته ورته ووایه چې الله پاک یهدي رسول کوي للحق حق ته دغه ناکاره پیران او ناکاره مولیان تا حق ته نشي روانول په خپله په باطله رواني تا به څه حق طرف ته رواني الله وایي دا هدایت او دا رسول زما په لاسو کې افمن یهدي الی الحق آیا پس هغه څوک چې رسول کوي حق ته احق ډیر حقدار دی ډیر لایق دی ان د دې خبرې ان یتبع چې تابعداري وکړی شي امن یا د هغه چا لا یهدي چې رسول نشي کولی حق ته الا مگر ان یهدا چې هغه په خپله محتاج دی هدایت ته دا الله رب العالمین اصل کې تقابل ذکر کړ الله وی یو طرف ته هغه ذات دی چې هغه ته حق طرف ته رسوي نو وی آیا تابعداري د هغه په کار ده که نه بل طرف ته هغه سړی دی چې هغه په خپله هدایت ته محتاج دی نو تابعداري به سړی د چا کوي خو د الله به کې که نه الله ته حق ته رسوي نو د هغه تابعداري په کار ده الله وی دا کم خلک چې تاسو شریکان جوړ کړي دا خو ځان نه هدایت ته محتاج دي نو فما لکم پس دی تاسو لره کیف تحکمون دا څرنګه فیصلې کوئ تاسو الله وی و مشرکانو تاسو څه عجیبه عجیبه فیصلې کوئ زم حق لارې ته بوزم او زما خبرې نه منئ رسولم حق ته راکاږي د هغه نه منئ بیا هم تاسو ما سره معبودان جوړ کړي دي
وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله علیم بما يفعلون. دی آیت کې الله رب العالمین په اکثریت باندې رد ذکر کوي. په دې معاشره کې نن سبا دا لوی دلیل جوړ شوی دی او دې ډیر کار خراب کړی دی خبرې. که ته به یو سړي ته خبره بیان کې حقه خبره قرآن به ورته پیش کړي، د نبی علیه صلات وسلام صحیح حدیث به ورته پیش کړي، پس به تا ته په جواب کې وویلې دا دومره خلک نه پوهېږي، ته د دوی نه ښه پوهېږي، دا دومره خلک په غلطه دي او بد تاسو یو ټانګه خلک یې تاسو په حقه باندې روان. دا خبرې نن سبا ډېرې زیاتې کېږي. او قرآن کریم کې چې کلم سړی وګوري او لږ تدبر سوچ پکې وکړي او ورباندې پوهېدي، نو د اکثریت الله سخته بدی ذکر کړي. الله وی بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر نه پوهېږي. الله وی اکثرو کې عقل نشته دی، اکثر په هدایت باندې نه دي. او د لږو په باره کې الله وی قلیل من عبادی الشکور، الله وی لږ زما شکر گزار بندګان، لږ خلق داسې دی الله وی هغه په هدایت او په سمه لار باندې روان. وګوره اکثریت دا دلیل نه وي، دا به یو سړی نه و چې دا دومره خلق په یو طرف دی او تاسو یو څو کسان په بل طرف باندې به زه به د هغوی سره ملګری شم ولیا ډیر دی او تاسو کم. دا چرته هم ګورې دلیل نشي جوړېدلی، ځکه الله دلته بدي ذکر کړي د اکثریت. یو حنفي عالم دی د مشکات شرح لیکلي د مرقات ملا علي قاري رحمت الله علیه، هغه لیکلي دي و یو سړی دی د غر په څوکه دی اوسیږي، یو کس دی د غر په څوکه باندې دی او چې د قرآن او سنت سره د هغه اعمال برابري وي، دا په حق باندې دی، بل طرف ته په زرګونو خلک وي او چې قرآن او سنت خلاف وي دې ته حق پرست نشي ویلی کېدی. نو الله فرمایي وما یتبع اکثرهم، او تابعداري نه کوي دا اکثر د دوی الا ظنا مگر د ګمان. ظن لفظ په عربی کې کله کله راځي، خو اکثر دا په معنا د اسی ګمان او د خیالاتو فاسده و د پاره راځي. ځوان دې ته وایي چې یو سړي سره دلیل نه د قرآن او سنت او تش په خوبونو پسې روان دي. لکه اکثر خلک نن سبا داسې دي، هغوی د دې خوبونو نه ډېر متاثره دي. دا مشرکان خلک اکثر داسې ډېر بد د دې باباګانو دا قیسې وغیرې زده کړي او بس په دې باندې میني، او پلانکی بابا را له خوب کې راغلی او پلانکی بزرګ پلانکی له خوب کې راغلی، دا قیسې وغیره. الله وایي دا اکثر خلک په دې ګمانونو تباه کړي او په دې پسې روان دي، او دې نه ځان ساتل پکار دي. دا تبعی ده. لکه یو سړي ته به ته ووایې چې یاره دا قبر مه پخوه، دا ګناه ده، ځکه قبر پخول دا ګناه ده، دا په شریعت کې حرام دی دا کار. قرآن او سنت موږ د قبر پخولو نه دې نه منع کړي، نه به یې پخوي سړی. صرف دومره جایز دي چې یو سړی صرف د شناختې دپاره او د نښې دپاره ورباندې دا پخه ګټه ږدي، په هغې باندې نوم وغیره ولیکي، نو هم د قرآن آیت لیکل هم په ګورې حرام دي. بعضې خلکو چا په لیکلي کل من علیها فان، چا آیت الکرسی لیکلي، چا ورباندې سورة الفاتحه لیکلي، دا ګورې ناروا دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سخت غصه شوی په دې خبرو باندې، او نه به قبر ته کینی، حاجتونه به ته نه غواړي، نه به ورباندې لیکل کې، نه به یې وایي پخې، دې نه سخته منع هغه فرمایلي، او قرآن او سنت کې هم ته منع راغلې ده. نو لیکل وغیره په قرآن په قبرونو باندې دا ناروا دي. دا څه کې مخکې به چې مړی وشو اوس هم کېدی شي بعضې علاقو کې یوه څادر به تک تور او په هغې باندې به د قرآن آیاتونه لیکلي، او دا به اکثر د بار نه به یې راوړو، ولی دا د کعبې په شان صادر دی، د کعبې غلاف پې ورته یو قسم یو آیت الکرسی او سورة الفلق او سورة الناس چې مړی به وشو دا به ورباندې د پاسه خورو. او بیا چې به کله جنازګاه ودیرې ته وړو نو د مړي چې کومه ډولۍ شاني په هغې باندې به هم دا صادر. اوس الحمدلله دا شیزونه کم شوي دي، مخکې به دا نو دا بېادبي ده د قرآن کریم د آیاتونو، داسې به سړی قطعا نه کوي، دا نشته په اسلام کې. یو سړي ته به ته ووایې چې صیبه دا قبر مه پخوه دا ګناه ده، نه کنه ماله پلانکې پیر صاحب راغلی او ما ته ویلي چې زما قبر به پوخ. نو د پیر صاحب خوب دلیل نه جوړېږي، قرآن او سنت سره به دا خوبونه تلی که برابر و ټیک ده په دې خوب. نن سبا اکثر خلک په خوبونو پسې روان دي، په قیسو پسې روان دي، حق لاره یې پرېښي.
وما یتبع تابعداري نه کوي اکثرهم ډیر د دوی نه الا ظنا مگر د ګمان. الله وی ان الظن یقینا دا ګمانونه چې کوم دي لا یغني من الحق شیئا پیدا نشي ورکولی دوی ته د حق نه شیئا حس پیدا. حق نه مراد قرآن او سنت دي. الله د قرآن او سنت په مقابله کې ګمان تعالی ګوره هیڅ پیدا نه درکوي، نه به دنیا کې کامیابی نه دی آخرت کامیاب دی. ان الله یقینا الله تعالی علیم پوی دی بما یفعلون په هغه څه چې دوی کوي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. دی مخکې آیت کې الله ذکر کړ چې اکثر خلکو حق لاره پرېښې ده او په ګمانونو پسې روان دي. څوک د خوبونو تابعدار دي، څوک په قیسو وغیره پسې روان دي. دی آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې دغه پرېږدئ راشئ د دې قرآن تابعداري شروع کړئ. حق لاره په دې قرآن باندې سړي ته حاصلېږي. وما كان هذا القرآن او نه دی دا قرآن ان یفترى من دون الله چې جوړ کړی شي ما سوا د الله نه. د مکی مشرکانو به دا خبرې کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا د الله کتاب نه، دا تا د ځان نه دا خبرې جوړې کړي دي. ته لاړ شي شاعران ځان سره راجمع کي، هغوی د خبرې جوړي کي، بیا راځي موږ ته وی او ته دا د الله کتاب دی. الله جواب کوي چې نه داسې نه ده. وما كان هذا القرآن او نه دی دا قرآن ان یفترى من دون الله چې جوړ کړی شي سوا د الله نه. الله دا یقیني زما خبرې دي، دا پیغمبر د ځان نه دي جوړې کړي. اوس د دې قرآن کریم په باره کې 4 صفتونه ذکر کړي چې دا دومره حق او یقیني کتاب دی. اول ولكن تصدیق الذي بین یدی، لیکن دا قرآن تصدیق کون کې دی د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دې نه و. د قرآن نه مخکې 3 آسماني غټ کتابونه دي، یو تورات، یو انجیل او بل زبور او څه صحیفې. الله وی راشه دا قرآن ولوله، په دې قرآن کې خو د هغه کتابونو صداقت ذکر دی. قرآن دا خبره کړې ده چې تورات حق کتاب، انجیل حق کتاب، زبور حق کتاب، صحف ابراهیم و موسی هغه حق وي. الله وی دی خدای بدی نه ده بیان کړي چې مشرکانو تاسو نه مانئ. دویم و تفصیل الکتاب او تفصیل دی په دې کې د حکمونو لیکل شو. الکتاب نه مراد التاصل کې د عقیدې مسائل دي. د عقیدې په مسلو کې ګوره تفصیلی کتاب د قرآن کریم دی. خو د عقیدې د مسائلو نه علاوه نور چې څومره احکام دي، لکه قرآن صرف ذکر کړي دي اقیموا الصلاة د منځ پابندي کوه. قرآن ذکر کړي آتوا الزکاة زکات ورکوه. اوس که سړی د منځ احکام او د زکات احکام ګوري دا قرآن کې نشته. بیا د دې قرآن کریم شرح ده او هغې ته ویلی کېږي احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام. نو بیا به سړی هغې ته رجوع وکړي، نو هغې کې به بیا سړی احکام فرعي معلوموي. نو دا ګورې ردم دی په هغه خلکو باندې چې هغه منکرین حدیث دي، قرآن مني او حدیث نه مني. نو لنډ سوال ور باندې دا کوه، وی ته مونځ کې به او زه خو مونځ کوم شکر دی. زکات ورکې وی به زکات ورکو. وی ما ته د مانځه طریقه د مونځ احکام د زکات احکام د قرآن نه وښایه، نشي ښودلی درته. قرآن نه درته دا نشي ثابتولی چې تا سره دومره نصابي 9 تولې سونا 52 تولې چاندي کال په تیر شي زکات به ورکړي. دا خبره قرآن کې نشته. نو بیا به مجبورن به د احادیثو ته ځي. د حدیثو نه بغیر به قرآن سړی ګورې عمل نشي کولی. د مانځه دا کم ترتیب چې دی د رکوع د سجدې مانځه کې څه ویل دي دا قرآن کې نشته. په خپله به حدیثو ته ځي، بیا به خپله به چپ پاتې کېږي. نو حدیث دا د قرآن کریم شرح ده. نو الله وی و تفصیل الکتاب، په دې قرآن کریم کې تفصیل دی د الکتاب نه مراد د حکمونو د عقیدې د مسلو، باقی فرعي مسائل به احادیثو کې ګوري. دریم الله وی لا ریب فی، ورې شک ونه کې په دې قرآن کې، دې کې څه شک وغیره نشته دی. او د کم ځای نه راغلی دی؟ من رب العالمین، د طرفه د رب د مخلوقاتو دی. الله وی نبی د ځان نه دی جوړ کړی، دا خو ما را لېږلی چې دا ټوله دنیا مې پیدا کړي، د دې ټولې دنیا د دې عالم پالون کې مدا کتاب زما کتاب دی وی منه. وما کان هذا القرآن، او نه دی دا قرآن ان یفترى چې جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله نه،
ولكن تصدیق الذی لیکن دے تصدیق کوونکی دے د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دې نو وتفصیل الکتاب او تفصیل دے پدې کې د حکمونو لا ریب فیه شک نشته دے پدې کې من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقات نه دے ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین د قرآن کریم صداقت الله بیان کو وس الله رب العالمین دی ټول عالمی دنیا ته چیلنج ورکړی دی او دا چیلنج و سورة البقره کې تیر شوی چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل الله وی که تاسو شک کی چې دا د الله کتاب نه دی زه یو صورت خدا سره راوړئ بل ځای کې الله اسانه کړې ده ورته وی بل ځای کې الله وی بعشر سور زه لس سورتونه پیش کوي بل ځای کې ورته وی زه یو آیت خو راوړئ که نه خو دنیا ګواه ده په دې خبره بوري چې د هغه زمانې نه راواله تر اوسه پورې چا د قرآن کریم مقابله نه ده کړې یو صورت هم چا نه دی پیش په عربو کې ښه شاعرانو او دا سورة الکوثر ورته لیکلی ورته زوړن کړی د کعبې په دروازه وی نور پرېږدی دا سورة الکوثر ورکوټی صورت دی داسې یو صورت تاسو جوړ کړئ نو هیچ چا دا نه دی جوړ کړی دا یقیني د الله کتاب دی دې ته تحدي وی علما مقابله کول تاسو زه د قرآن مقابله کوئ د دې مقابله کې خو سره راوړئ پیشې کوي ام یقولون افترا آیا دوی وایي چې جوړ کړی دی دا قرآن کریم دی نبی د خپل ځان نه افترا دې ته وایي پیغمبر ته ورته ووایه قل ته ورته ووایه فأتو پس راوړئ تاسو بصورت مثله یو صورت په شان ته د دي ګوره 20 سورې نه دی ویلې هغې ته معرفه وایي هغې نه بیا مراد غټ صورت وي الف لام پکې نشته بصورت نکره ده یو ورکوټې صورت خو زه داسې راوړئ که نه تاسو چې وایي چې دی نبي دا د ځان نه جوړ کړی زه تاسو هم داسې یو صورت راوړئ الله وایي تاسو خو یې نشئ کولی خو ودعو من استطعتم من دون الله او را اوبلی اغا خلق من استطاعتم چې ستاسو وربانی وسرسی من دون الله سوا د الله نه الله وی تاسو خو نشئ کولی خپل مددګاران هم په دې کار کې را طلب کوي هغوی هم راوغواړئ وی راشئ د دې قرآن مقابله وکئ ان کنتم صادقین که چرته یې تاسو رښتینې نشئ کولی ده ښه د سوال جواب دی سوال دا راځي چې کله دا قرآن دومره حق کتاب دی او دی خلکو یې مقابله هم نه ده کړې ولې ایمان نه راوړه بیا منې ولې نه د آیت کې الله دوه جوابه کوي یو جواب دا دی لکه تفسیر قرطبي ذکر کړي دي الناس اعداء لما جهلو هغه فرمایي وایي کله چې یو سړی د یو کتاب نه خبر نه وي نو د هغې سره به یې دښمني کوي او دا واقعي خبره ده الناس اعداء لما جهلو کله چې تا ته د یو عالم په باره کې خبرې راورسي چې یاره وګوره دی امامان نه مني او دی پنځم مذهب خلکو ته بیانوي او دی پنځمه خور په اسلام کې جایزه ګڼي چې نکاح به ورسره کې بل ما ته یو کس رنګ وکړ چا را باندې اعتراض وکړ چې یاره اهل حدیث وایي چې د پنځمې خور سره نکاح دا جایز ده ما ورته وخاندل مالې بلکل د پنځمې خور سره نکاح دا جایز ده او مال مولیانې درته تفصیل نه کوي صرف دومره خبره وکړي چې دی وایي د پنځمې خور سره نکاح جایز ده او مال که واده ورېده نو ته به یې ومنې چې جایز ده ورسره ویلې څنګه پنځمې خور سره نکاح جایز ده مال یو د انسان خپله سکه خوري د پلار یم یو د مور یم یوه شوه دویمه دا یي چې په پلار کې یي او په مور کې ورسره شریکه نه یي دوه شوې درېیمه دی مور کې ورسره دی شریکي دا ورور خو پلار یې جدا یي څو شوې درې څلورم هغه خوري رضاعي چې یو زنانه ده او تا د هغې تېرودلې سینه یې درکړې د هغې چې څومره لوڼه دي نو دا ستا څه شولې خویندې پنځمه اسلامي خور پنځمه اسلامي خور ده نو اسلامي خور جایز ده که نه ده خو مولا صرف په منبر دومره ووایي یا اهل حدیث وایي چې پنځمې خور سره نکاح جایز ده نو که داسې تفصیلي وکړو نو دا خپل به م ورته وایي چې مولا صاحب سخت قمقلې خبره خو ټیک ده که نو دې وجې نه تفسیر قرطبي وایي الناس اعداء لما جهلو وایي کله چې یو سړی د بل د حال نه ناخبرې نو دی به ورسره دښمني ساتي
نو چې یو عالم باره کې درته چا بدګماني پیدا کړه نو بد دشمني ورسره مه کوه، کښېنه د هغه سره کنه، هغه سره کښېنه، هغه له ورشه یاره صیبه ته امامانو ته واقعي کنزل کې. نو که هغه وکړه او بدي بیان کړو نو بیا بلکل راشه ښکاره دشمني وکړه ورسره. او که هغه درته وویلې چې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دا بزرګان د دې امت تیر شوي او ډېر ښه حق پرست خلک او موږ یې بلکل خبرې منو، نو بیا دشمنۍ ته څه ضرورت؟ ما سره چا پروپیګنډو کې به سړی نه راځي. نو الله وایي دا قرآن باندې چې دې خلکو ایمان نه دی راوړی نو دې کې دا دوه مرضونه وي، ځان یې په نه پویه کوو نو ځکه یې ورسره دشمني کوله. او چې په یو شیز ته ځان پویه نه کړې نو خامخا به ته دشمني کې. دویم دا چې الله وایي ما ورته لا عذاب نه دی راوستی، چې عذاب په راشي نو زه بیا به م یارېدلی وي، ایمان بیا راوړی وی د مکې مشرکان یادوي، نو عذاب مې په لا نه راوستی ځکه یې دشمني کوله، قرآن یې نه دی منلی. بل کذبو بلکې دوی تکذیب وکړه بما په هغه سلم یحیط بعلمي چې دوی احاطه نه ده کړې په علم د هغه، یعنې الله وایي ځان یې په نه دی پویه کړی نو ځکه یې ورسره دشمني کوله. دویم ولما یأتهم تعویله لا نه دی راغلی دوی ته تعویل و عاقبت انجام د هغه، تعویل وی عاقبت او انجام ته. الله وی د دې قرآن په نه منلو ورته ما لا عذاب هم نه راوستی نو ځکه یې نه منو. کذالک دغه رنګې کذب الذین من قبلهم دغه رنګ تکذیب کړی و هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه الله نبي ته تسلي ورکوي چې دا صرف د دې خلکو کار نه دی، مخکې انبیا علیه صلات وسلام امتونو هم ډېر تکذیب کړي، نبي ته به د دروغجنتب نسبت کو. الله وی فانظر وګوره کیف کان عاقبت الظالمین څنګه شو اخرې انجام د ظلم کوونکو. الله وی اوس هم وګرځه په دې دنیا کې د صالح علیه صلات وسلام قوم، د شعیب علیه السلام او د لوط علیه السلام دا د سعودي عرب احاطې سره نږدې دا خلک اوسېږي مدائن صالح، او دا نور چې کوم دی لوط علیه السلام قوم شعیب علیه السلام دا چې تبوک ته ځي په دې لاره راځي کنډرات یې اوس هم موجود. الله یې ورشه وګوره پته برته ولګي دې ظالمانو مانسه انجام کړی دی. اوس الله هغه ښه خلک ذکر کوي. ګوره د قرآن کریم دومره د انصاف کتاب دی، څه عجیبه کتاب دی. الله د ټولو بدیم نه د ذکر کړي، الله وی بعضې پکې خم شته او بعضې پکې ناخم شته، الله دواړه ذکر کوي. ومنهم بعضې د دوی نه من هغه دی یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې. نو داسې ډېرو د نبي علیه صلات وسلام په وخت کې چې په کفر شرک یاخته و بیت لوی صحابه کرام تیر شوي. په یهود او نصواراو کې نبي علیه السلام چې کله مدینې ته لاړې نو ټیک د ډېرو مخالفت کړی خو په یهودو کې ایمان هم راوړی، لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی د تورات عالم و په نبي علیه السلام ایمان نه، نو دې کې اصل کې اشاره عبدالله بن سلام ته ده. الله وی ومنهم بعضې د دوی نه من هغه دی یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې، خو ومنهم بعضې د دوی نه من هغه دی لا یؤمنو به چې ایمان نه راوړي په دې قرآن. الله وی دوه قسمه خلک پکې دي، خم پکې دي بد هم پکې دي، او اوس هم معاشره داسې ده، ښه خلک هم شته بد هم شته. وربک اعلم بالمفسدین او رب ستا ښه پویه دی په فساد کوونکو باندې. الله وی دا دی دا فسادګر خلک نه وی چې موږ به دې دنیا کې هر قسم څه کوو الله رانه نه خبره دی. الله وی زه به دې یو ورځې راونیسم. په دې ځای پورې سبق پوره شو. د آخرې یو څو خبرې ورته کوم، نارینه زنانه ټولې واورئ د نصیحت په طور او عمل په نیت باندې. تقریبا نن د ذوالقعدې 28 تاریخ دی، نو که دا میاشت چېرته د 29 وي نو بیا خو سبانۍ آخرې ورځ ده، بله ورځ به د ذوالحجې میاشت بیا راخیږي، او که میاشتو د 13 وي نو بیا پکې 2 ورځې د نن نه علاوه پاتې دي، نو بله ورځ به میاشت د ذوالحجې راښکاره شي که خیر. نو د ذوالحجې د دې میاشتې ډېر لوی فضیلت راغلی دی، بیا خاص کر د دې میاشتې چې دا کمې ړومبۍ 10 ورځې شپې دي. الله رب العالمین په دې 13مه پاره کې په دې ړومبۍ 10 ورځو شپو باندې قسم خوړلی دی. الله فرمایي والفجر وليال عشر، الله وی قسم دی زما په سبا باندې او په دغه 10 شپو باندې د ذوالحجې، دا دومره د فضیلت دی. او بیا حادثو کې ډېر لوی وضاحت او تفصیل د دې راغلی دی، خو لنډه ده. لکه څنګه چې د یو سړي کره میلمه راځي که نه، لږ درون میلمه او لږ قدرمن او عزتمن او دته ګران وي، نو د مخکې نه د هغه دپاره سړی استقبال کوي
او د صفایي م وله ډېر انتظام کوي او ښایسته خوراک هم وله راوړي او ښځې ته م وایي چې ښځې ګورې زما ډېر ښه دوست را روان دی او ډېر دروند میلمه دی ګورې خوراک په پخولو کې څه نقصان دی نه ونه شي دا میلمه رانه خفه لاړ نه شي وګورې پخلي کې به ډېر زیات کوشش وکړي نو د دې 10 ورځو شپو مثال د دغه میلمه دی دا را روان دی په ما ته دا 2 ورځې شپې پکې دي او امید ساتو چې الله به زموږ ژوند کې انشاءالله راولي ورې هېڅ پته نه لګي چې کال له به بیا دې ورځو شپو کې موت وي او یا به نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحیح حدیث دی چې ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الايام العشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دې 10 ورځو شپو نه ډېرې محبوب شپې الله رب العالمین ته بلې نشته په دې کې چې سړی عبادت وکړي دا الله ته دومره خوښ دی دا د ذوالحجې 10 ورځې شپې دي په دې کې عبادت او بندګي کول او دا فضیلت ځکه دی چې په دې کې مرکزي عبادتونه الله را جمع کړي دا په نورو کې نشته د ټولو نه عظیم مرکزي عبادت هغه پکې حج دی حج په دې 10 ورځو شپو کې دویم په دې کې عظیم الشان عبادت بل دی چې هغې ته قرباني ویلی کېږي دریم په دې کې د اختر مون دی دا یو عظیم عبادت دی نو دا پکې مرکزي عبادتونه الله را جمع کړي نو ځکه فضیلت ډېر دی نو په دې 10 ورځو شپو کې 4 کارونو اهتمام وکړئ بس دا خبرې ذهن نشین کوي واورئ نورو خلکو ته هم بیان کوي په خپله به م ورباندې عمل کوي انشاءالله د ټولو نه اولنی کار دا دی کم نارینه یا زنانه چې د قربانۍ اراده لري چې یاره که خیرې زه به قرباني کومه نو هغه به خپل ویښتان او خپل نوکان چې کله د ذوالحجې میاشت راوختله دی به یې نه اخلي ویښته به هم د سر نه کټ کوي د ګیرې نه به هم نه کټ کوي او د خپو او د لاسونو چې کوم نوکان دي دا به هم نه کټ کوي کله چې د ذوالحجې میاشت راوخیږي اولنۍ ورځ دي به دې نه په ده باندې پابندي ولګي بعضې علما وایي چې دا مستحب دي خو بعضې علما وایي چې نبی علیه صلات وسلام دې کې سخت تاکید ورکړی چې می کټ کوئ نو وایي دا مه کټ کول لفظ دا سخت تاکید دی نو وایي دا کار بلکل نه دی په کار خو دا د هغه چا په باره کې دی څوک چې قرباني کوي نارینه زنانه به نوکان او ویښتان نه کټ کوي کم سړی چې قرباني نه کوي نو د الله نبی په دې امت باندې تار لخېدلی ماما صحیح بیا ولخېده دس چلو کا دا چاره جو باسه دا روانه ده نو په دې کې 4 کارونه پکار دي کم انسان او نارینه چې د قربانۍ اراده یي چې یاره زه به قرباني کومه نو نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې هغه انسان د خپل نوکان او ویښتان نه کټ کوي او صحیح قول دا دی چې بلکل می کټ کوه اجر ثواب پکې ډېر زیات دی نو څوک چې قرباني کوي که نارینه دی که زنانه دی دی به د سر ویښتان او نوکان دی له به لاس بلکل نه ووړي دا به کمې ورځې پوري دا د ذوالحجې د اولني تاریخ نه واله کله چې د قرباني وکړه د قربانۍ نه پس بیا تا ته اجازت دی که ویښته کټ کې او که نوکان کټ کې دا 10 ورځې به ټولې نه دا صرف د قربانۍ د اختر د ورځې پوري د قربانۍ نه پس به یې کټ کې کم انسان چې قرباني نه کوي غریب دی وس او طاقت یې نشته ګوره نبی علیه صلات وسلام په دې امت څومره مهربان تیر شوی والله سړی چې دا خبره واوري دا حدیثو دا زه چې ورته وایم نو د نبی علیه السلام څخه خو د هر چا په دې زړه کې مینه ده خو په دې سره یې ورسه مینه سمه سیوا شي یو صحابي رالی ویل یا رسول الله ما سره منیحه څاروی دی منیحه هغه څاروي ته وایي چې دا پی ورکوي بچی دی بچي لم پی ورکوي او خلک هم ته پی رالو شي قرباني په وکم که نه نبی علیه السلام ورته په دې څاروي قرباني مه کوه پی ته خوراو د خپل بچی ورکوټی دی دې له به هم پی ورکوي ویل زما خو بل وس نه کېږي زه څه وکم نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل ویل ته داسې چل وکړه چې کله د ذوالحجې میاشت راوخیږي ته خپل ویښتان او نوکان دا مه کټ کوه نو الله به تعالی د دغه قربانۍ اجر درکړي نو کم چې غریبانان خلک دي که نارینه دي او که زنانه دي هغه دې په دې خبره عمل وکړي ادم د ذوالحجې د ورځې نه
تر د قربانۍ د وخته پورې د خپل نوکان ویښتان نه کټ کوي الله بوله د قربانۍ څه ورکي اجر بوله ورکي دا د الله د نبي وینا ده نو یو دا کار کول دي دویم پکار دا ده چې موږ او تاسو د 11 ورځې ټولې روجې ونیسو د ذوالحجې ځکه فضیلت یې ډېر زیات دی زنانه الحمدلله روجو کې ډېرې تکړي نو چې کله دا میاشت راوخیږي پکار ده چې د 11 ورځې خو 11 ورځې ټولې نه دي ځکه چې دې کې اختر راځي که نه نو د اختر اول دویم دریمه باندې روجه منع ده اختر په ورځ به سړی روجه نه نیسي بس دا 7 ورځې روجې دي ونیسي خو که دا څوک ټولې نشي نیولی دا 7 ورځې نو دې کې یوه روجه را روانه ده نه بلکې ټیک د 10 ورځې روجې راځي اختر په څومه ذوالحجې په 10مه یې که نه ټیک ده بلکې 9 ورځې راځي په 10مه اختر نو 9 ورځې ټولې روجې نیول پکار دي په 10مه باندې اختر دی خو که دا ټولې سړی نشي نیولی نو کم از کم دې کې یو روجه را روانه ده هغې ته وایي د عرفې ورځ او د دې روجې دومره فضیلت دی د عرفې د ورځې چې مسلم کې حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یکفر السنة الماضیه والباقیه نبی علیه السلام چا چې د عرفې د ورځې روجې ونیوله نو الله رب العالمین وله د 2 کالو ګناهونه معاف کوي یو د تیر شوي کال ګناه به الله معاف کړي او یو د راتلونکي کال ګناه نو اجر یې څومره زیات دی چې په دې یوه روجه د الله د 2 کالو ګناهونه معاف کوي نو د عرفې روجه هر نارینه زنانه له دا نیول دا پکار دي او الحمدلله اسانه د دومره مشکله نه یو ورځ روجه ده خو دې سره دا خبره یاد وساتئ په دې ملک دا یو لوی مسله جوړه شوې ده د پاکستان خپله عرفه د هندوستان خپله عرفه د افغانستان خپله عرفه او د بل ملک خپله عرفه خو پاکستان کې دا جاخي ډېرې دي خو زه به ورته حقه خبره کوم الحمدلله څوک هم ما نه تپوس کې زه به جواب هر عالم له ورکولی شم صحیح خبره دا ده چې عرفه هغه ده کله چې په سعودي کې عرفه وي ځکه یو سړی دې سوچ هم وکړي عرفات میدان هلته دی د عرفې غونډۍ هلته ده او د روجو نیولو کې فایده څه ده دا ځکه موږ ته شریعت ویلي چې تاسو به دا روجه ونیسئ او ځکه یې راته ویلي چې نوکان ویښتان مه کټ کوئ حکمت پکې دا دی چې اجیان صاحبانو باندې اعمال دومره ډېر هغه نوکان او ویښتان نشي کټ کولی دې ته اوزګار نه او نه به یې کوي او په حاجیانو باندې د عرفې د ورځې روجه هم نشته دا به نه نیسي نو شریعت موږ ته دا حکم کړی چې تاسو دا کار وکئ نو تاسو به د اجیانو سره مشابهت راشي اجیان دا کار نشي کولی تاسو یې دلته مه کوئ نو تاسو به د اجیانو سره دې کې تشبیه راشي نو عرفه هغه صحیح عرفه ده کوم چې په سعودي کې ګورې عرفه دا یاد وساتئ بچې په عرفې و اقه ورځ باندې روجه نیول دا پکار دي نو هسې خپله روجه مه خرابوئ هلته اختري دلته علما فتوا ورکړي وایي روجه ونیسه نو د اختر په ورځ باندې صیب روجه دا نه کېږي نو که سړی وایي چې زه روجه نیسم حدیث کې لفظ د یوم عرفه راغلی د صوم عرفه راغلی دی د عرفې روجه نبی علیه السلام ذکر کړی په ټوله دنیا کې عرفه یوه ده او هغه هلته میدان عرفات دی نو د هغې سره چې کله عرفې ورځ وه په هغه ورځ به روجه ونیسئ خیر دی که اختر دلته زمونږ په 2مه ورځ د هغوی رالی نو اختر مونځ 3مې ورځې پورې جایز وي قرباني 3 ورځو پورې سړی کولی شي نو دې کې سباق خو نه راځي نو په هغه ورځ به دا روجه نیسو که خیر کله چې سعودي کې عرفه وي دریم په دې 10 ورځو شپو کې هغه دا دی چې قرباني کول دي نو قرباني هر سړی د ځان ته وګوري نو چې د چا وس او طاقت دي بس دی د قرباني وکړي فایده یې ډېره زیاته ده هسې پرېښودل نه دي پکار خو دام ګورې نشته دی چې وس دې نه کېږي او ته وله پیسې را قرضې یا ته صیبه قرضدار یې او پیسې ورکولو والا دي قرضدار یې نو مه کوه قرباني هغلی ورکه قرض به دې خلاص شي د خلکو د ښودنې دپاره یا دې دپاره چې یاره څوک به راپسې وخاندي چې ګوره د قرباني ونه کړه مې کوه خو قرض به خلاص کړه خو چې وس او طاقت دې کېږي نو قرباني وکړې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا چې وس او طاقت یې او دې قرباني نه کوي نو فلا یقربن مصلانا و دې د عیدګاه ته مانځله بیا نه راځي به دې د اډو لمونځ بیا د اختر نه کوي چې دې قرباني ونه کړه نو د قربانۍ متعلق یو 3 خبرې ورته کوم دا ضروري دي یوه خبره دا ده
چې نن سبا اصل کې غربت ډیر زیات دی موږ او تاسو قربانۍ کې شرکت کوي سی پکې اچو که نه دا هر سړي وس نه کېږي چې دا د ځان نه ګډ او څاروی والي نو قربانۍ کې به د چا سره شریکېږي او د چا سره به نه شریکېږي 3 مرضونه داسې دي دا چې په چا کې هغه سره ستا قرباني نه کېږي مه شریکېږه ورسره یو مرض دا دی چا کې چې شرک پروت و هغه سره به عیسی نه اچي مشرک انسان سره به نه شریکېږي څنګه به معلومې چې دا مشرک دی نو خامخا د معاشره کې پیژندلی کېږي په چا چې سخت او تکلیف راشي د باباګانو زیارتونو پسې ګرځي داسې سړي سره به قربانۍ کې حصه نه اچي چې لا تاتم وایي چې یاره دا زوی دې مړه ډاکټرانو پسې سله ګرځې لاړ شه هلته پیر بابا او پړانګ غار ته یې بوځه هلته به ټیک شي داسې سړي سره به قربانۍ کې حصه نه شي دا مشرک سړی دی دویم حرامخور انسان حرامخور خور سړی پیژني یو سړی دی سودي کاروبار کې سودخور دی هغه سره به حصه نه اچي یو سړی دی هغه مال پیدا کړی په دوکو اړاکو په غلا باندې تا ته پته ده د ده حصه مه کوه یو سړی دی هغه کرپشن کړی دی د هغه سره به څاروي کې حصه نه کړي دریم مبتدع انسان دی مبتدع بدعتي ته وایي بدعتي هغه چا ته وایي چې په دین کې نوې طریقه ایجادوي الله د الله نبی او د صحابه کرامو نه یو شي ثبوت نشته او دی وایي دا دین دی نو کا مولا دی او کامي دی دا سړي سره به قربانۍ کې ګوره حصه نه اچي په پټو سترګو باندې چا سره حصې مه کوئ اولې معلومات کوئ ښې معلوموه بیا ورسره قربانۍ کې شرکت کوه دویمه ضروري مسله دا ده چې څاروی اخلي نو کوشش ټیک د دې کې د علماو اختلاف دی بعضې علما وایي چې 2 کاله عمر یې پوره یو غاښونه یې نه یم راختلي قرباني ورباندې کېږي خو بعضې علما وایي چې نه 2 غاښونه دا وله شرط دی چې د پیو غاښونه یې غورځولي او نور 2 غاښه یې راختلي او صحیح قول او راجح قول ماته دا معلومیږي چې غاښونه شرط دی دلیل دا دی نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته ویلي چې لا تذبحوا الا مسنه مشکات کې دا حدیث دی ویل کله چې تاسو قربانی کوئ نو مسنه څاروی ذبح کوئ مسنه د عربی لفظ دی د لغت کتابونه چې وګوري نو د لغت ټولو کتابونو دا معنی کړې ده ما نبت لها اسنان مسنه هغه څاروي ته وایي چې 2 غاښونه یې راختلي د پیو 2 غاښونه یې غوزار کړي دې ته مسنه وایي د الله نبي مسنه ذکر کړی دی نو اسم قربانی کې او پیسې په ورکې نو کوشش دا کوه غاښونه یې ګوره چې په 2 غاښونو باندې کله پوره او نور نقصانات او عیبونه پکې نه نو بس بیواله قربانۍ له دا صحیح دی درېیمه مسله دا ده چې څاروی دې اخیسته نو یو 4 صفتونه دي چې دا پکې داسې څاروی اخله نبی علیه الصلاة والسلام به داسې څاروی خوښه او قربانۍ دپاره یو یتعو فی سواد هغه څاروی چې دا مزل کوي په توروالي کې څه مطلب دا لاندې خپې نه دی څه دی توري نو چې میلې ته لاړو څاروی دی اخیسته نو داسې څاروي دی خپو ته ګوره چې خپې توري خو داسې نه چې خپې توري او په خپه ګوډي وری بیا به یې منالې بیا په نه کېږي توروالی خو پکې دی خو خپې ګوډي په ګوټ څاروي قرباني نه کېږي دویم ینظر فی سواد نبی علیه الصلاة والسلام وایي هغه څاروي باندې قرباني کوه چې دا قتل هم په توروالي کې کوي د سترګو دا غاړې نه نه دلته خو صحیح دی شاته تارې ټیک دی توري نو داسې دې سره سترګې ښایسته ښکاري دریم یأکل فی سواد نبی علیه السلام وایي چې دا خوراک هم په توروالي کې کوي نو څه مطلب چې دا خولې صحیح دیم توری او څلورم یبرک فی سواد دیم لاست هم په توروالي کې کوي لاندې خېټه هم توری دا څو خبرې شوي 4 په کوم څاروي کې چې دا 4 صفتونه خپې توري خولۍ تورې سترګو غاړې توري خېټې توري او داسې څاروي باندې د قرباني وکړه داسې څاروی به نبی علیه السلام خوښو نو دې باندې قرباني کول افضل او غوره دي که مثال په طور دا صفتونه پکې نه تک توري لکه څه شی میخه سنډا نو قرباني ورباندې کېږي بعضې خلک وایي موږ ته میخه په قرآن حدیث کې وښایي دا د میخې زامن دي هلکه تم په میخه باندې قرباني کې تیم غوښه خورې زیم خورمه نو دې کې اختلاف د شي دی
اختلاف خلک هغه مسله کې کوي، باس هغه کې کوي چې زه ورته جایز یم ته ورته ناجایز یې، زه یې خورم ته یې نه خورم. نو چې میخه قرآن او حدیث نه د حلاله کړي نو چا حلاله کړه؟ که ته وایې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حلاله کړي یا بل، نو حلالوالی او حراموالی دا الله او د نبی اختیار دی، دا د بل چا نه دی. په دې خو ته کافر کېږي په دې خبره باندې. عالم دین ته دا اختیار نشته چې یو شی دی حرام او دی حلال. قرآن کې میخه شته، حدیث کې شته، خو دوی ته پته نشته. نو که تک توری قربانی وربانی کیږي، که تک سپینی قربانی وربانی کیږي، که تک سوری قربانی وربانی کیږي. خو دغه څلور صفتونه دا کتل پکار دي. باقی دا دا چې غوږ شلیدلې قربانی وربانی نه کیږي، پخپو باندې ګوډې قربانی وربانی نه کیږي، خارختی څاروي باندې قربانی نه کیږي. هغه څاروي چې هغه دومره بیماری ښکاري، یعنی په سترګو باندې ړوند دي، په هغې باندې قرباني نه کیږي. او هغه څاروی الکثیر نبی علیه السلام وایي چې ټپي ټپ دا ډوکې پکې راوتي او ته وایې زه بس هسې قرباني ده په 50,000 روپۍ. خلک وایي په 50,000 روپۍ مې غوا واغسته. نو په 50,000 غوا چېرته کېږي تا واغسته؟ بیا خلکو ته د شرمه راوباسیم نو یاره وایي هغه بیا چې موږینې رایله کې وخل کوي، ته به یې که دا پهلوان څاروی راوستی په داسې څاروي ګوره قرباني نه کېږي. هسې پیسې ضایع کول نه دي پکار چې تی خلکو ته هم نشي ښودلی، نو دا به ته الله ته څه بیا وښي. نو دا د قربانۍ متعلق څه خبره شي. نو ذوالحجې میاشت کې د روژې ډېر اهتمام وکړئ او عبادت پکې ډېر په کثرت سره پکار دی. الله دې په دې خبرو موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ. اللهم اعنا على تلاوة القرآن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا الله دا سچ مویل سچ واوریدل، یا الله په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یا الله څومره نارینه څومره زنانه یا الله چې دلته راغلي، یا الله دغه قدمونه په تله د میزان کې وتلي. یا الله زمونږ دا درس د قرآن کریم یا الله که څوک په کورونو کې اوري، یا الله د دې ولا عظیم بدلی و اجرونه ولا ورکړي. یا الله په کورونو باندې سکینه رحمتونه نازل کړي. یا الله د هر قسم مصیبتونو تکلیفونو مشکلاتونو موږ امن او محفوظ وساتي. یا الله ته د خلکو په زړونو باندې عالم، یا الله د چا څه قسم تکالیف حاجتونه دي، یا الله تی ولا پوره کړي. یا الله که څوک قرضداري د قرض نه اخلاص کړي. یا الله څوک بیمارانی که په کورونو کې که په اسپتالونو کې، یا الله صحت کامله ورته ورکړي. د چا اولاد نه رب العالمین نیک عمل او صالح اولاد ورکړي. د چا اولاد یا الله ته د مور او پلار فرمان بردار وګرځي، ته د مور او پلار د پاره د سترګو یخواله وګرځي. یا الله د قرآن او سنت سره زمونږ د مینه محبت همیشه قائم او دائم وساتي. یا الله په خپل منځ کې زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله د بې اتفاقۍ او بې اختلافۍ نه موږ امن او محفوظ وساتي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.